الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو مخی جمعه باندې د دې آیت شریف نه وړاندنی آیت مبارک د هغې متعلق څو خبرې شوې وې. ورپسې آیت شریف الله تعالی فرمایي ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. مخکنی آیت شریف کې د تقوا حکم چې مؤمنانو تاسو د الله تعالی نه یره کوئ او هر کس دې دا وګوري چې د دې سبانۍ ورځې دپاره څه تیار کړي دي او څه وړاندې لیږلي دي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بیا وفرمیل چې واتقوا الله او تاسو یره کوئ د الله تعالی نه. ان الله خبیر بما تعملون. یقینا الله تعالی خبر دی په هغې باندې چې تاسو یې کوئ. نو په اعمالو کې د تقوا حکم او په عقیده کې او په معاملاتو کې. اوس دغه آیت شریف دی کې الله پاک فرمایي ولا تکونوا كالذین نسوا الله. او تاسو مه کېږئ د هغه خلکو په شان چې هغوی الله هېر کړی دی. کوم خلکو چې خپل رب هېر کړی دی، کوم خلک چې د خپل رب نه غافله دي، نو مؤمنانو تاسو د هغوی په شانتې مه کېږئ. ولا تکونوا كالذین نسوا الله. او تاسو چاته الله فرمایي؟ مؤمنانو ته فرمایي. ولا تکونوا او تاسو مه کېږئ كالذین په شان د هغه خلکو نسوا الله چې هغوی خپل الله هېر کړی دی. چا چې الله هېر کړی دی د هغوی په شانتې مه کېږئ. اوس سوال دا دی چې کومو خلکو الله هېر کړی دی چې مؤمن د هغوی نه ځان وساتي، د هغوی د مشابهت نه، د هغوی په شانتې تاسو نه شئ. دا کم خلک دي؟ نسوا الله چې دی الله هېر کړی دی. فانساهم انفسهم. د دغه جملې نه پته لګي چې کومو خلکو الله هېر کړی دی. فانساهم انفسهم. نو الله تعالی هېر که د دی نه نفسونه د دی، خپل ځان د دی نه هېر شو. الجزاء من جنس العمل. چې څنګه عمل یې هغه شانتې جزا یي، جزاء وفاقا. نو د دی عمل دا و چې دی الله هېر کړی، خدای هېر کړی. د خدای دا هېرول څنګه دي؟ هغه دا چې د الله تعالی حکمونه نه مني، د الله حکمونو باندې عمل نه کوي. په خوله باندې د منلو دعوه شته، لیکن عمل په هغې باندې نشته. د شریعت د احکامو پیروي نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق زندگی هغه څوک نه خپلوي، نو دې خلکو خپل الله هېر کړی دی. نو مؤمنانو تاسو د دغه خلکو په شانتې مه کېږئ. دغه خلک فانساهم انفسهم. چا چې الله هېر کړی نو الله د دی نه د دی هغه نفسونه هېر که. د دی د هغه نسیان په سزا کې دی ته د نسیان سزا میلو شوه. د دی نه خپل ځانونه هېر شو.
دی خدا فراموشو نو خود فراموش شو، دا الله نه نافرمانو، دا الله تعالی نه غافلو، الله یې هېر کړی دا الله احکام یې شاته کړي نو د هغې سزا دی ته دا میلو شوه چې دی نه خپل ځان هېر شو، دی د خپل انجام نه غافله شو، دی د هغه خپل د نجات لار د هغې نه دی غافله شو، هغه د نجات لاره دی هېره که، د کامیابۍ لاره دی هېره که، فانساهم انفسهم، دی هغه خپل نفسونه چې دي نو هغه څه شو، خپل ځانونه د دی نه هېر شو. دا ولې داسې کار وشو؟ ځکه دی الله هېر کړی، د خدای شریعت یې هېر کړی، د الله تعالی حکمونه یې هېر کړي، د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات یې شاته کړي، نو اوس ورته سزا دا میلو شوه چې دی نه خپل ځانونه هېر شو. او د ځان هېرېدل دا دی چې انسان غافله شي، زړه په ګناهونو باندې تور شي او بیا ورته د ګناه احساس هم نه کېږي، دا احساس دته نه کېږي چې زما زړه تور شوی دی. او په مرضونو کې دا خطرناک مرض وي، که څوک تپوس کوي چې مرضونو کې ټولو کې خطرناکه بیماري کومه بیماري ده، نو هغه بیماري ټولو کې خطرناکه بیماري ده چې هغه دا مریض مرض نه ګڼي، چې دې ته دې بیماري نه وایي، بس دغه خطرناکه، او چې دې تسلیمه که چې دا مرض شته نو بیا انسان هغه علاج طرف ته متوجه کېږي. خو چې د سره دې دا مني نه چې زما دا بیماري شته دی، نو چې مرض د سره نه ګڼي نو دې به هغې طرف ته څه متوجه شي، د هغې به دې څه علاج وکړي او څه غور او فکر به وکړي. نو چې کومو خلکو خپل خدای هېر کړی، د الله د یاد نه غافله، د شریعت احکام یې شاته کړي، هغه خلکو نه خپل ځانونه هېر شو په سزا کې، دی نه د نجات هغه لاره هېره ده، د دې کامیابي په څه کې ده؟ هغه د کامیابۍ لاره د هېره شوې ده. اولئک هم الفاسقون، دغه خلک نافرمانه خلک دي، فاسقان هم دغې ته ویلې کېږي. نو چې الله تعالی مونږ منع کړي یو چې مؤمنانو تاسو د هغه خلکو غوندې نه شئ چې چا خپل الله هېر کړی دی، او د هغې په سزا کې هغوی د خپل ځان د هغه نجات د لارې نه غافله دي. دوی غوندې تاسو مه کېږئ، د دې مشابهت مه کوئ. نو دا مشابهت په عقیده کې نه دی پکار چې د خدا فراموش خلکو کومه عقیده ده نو تاسو به هغه عقیده نه خپلوئ. د الله نه چې کوم غافله خلک دي، خدا فراموش خلک، تاسو به په عقیده کې هم د هغوی په شانتې کېږئ نه. ولا تکونو کالذین نسوا الله، چا چې خپل الله هېر کړی دی، مؤمنانو تاسو د هغوی غوندې مه کېږئ په عقیده کې، د هغوی غوندې مه کېږئ په عمل کې، د هغوی غوندې تاسو مه کېږئ په عاداتو کې، په اخلاقو کې. ستاسو چې څه معمولات دي، نظریات دي، میلانات او رجحانات دي، په هغې ټولو کې تاسو د دغه خدا فراموش خلکو په شانتې مه کېږئ. ځکه من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د یو قوم مشابهت اختیار کو نو دا په هغې کې بیا حسابېږي. نو چې ته د خدا فراموش خلکو مشابهت کې، د هغې انداز خپلې، د هغې غوندې ژوند تېری، ستا هغه نظام معیشت د هغې په شانتي، ستا نظام معاشرت د هغې خلکو په شانتې دی، ستا نظام تعلیم د هغې په شانتي، ستا هغه اخلاق او عادات او اطوار، نشته ولاړه، خبرې اترې، لباس، شکل، صورت، سیرت، دا چې د هغې خلکو په شانتې دي، نو په تا کې او په هغه غیر مسلم کې څه فرق پاتې شو؟ ولا تکونو کالذین نسوا الله، نو مؤمنانو تاسو مه کېږئ د هغه خلکو په شان چې هغوی الله هېر کړی دی. د خدای نه چې څوک غافله دي، د شریعت د احکامو چې څوک پابندي نه کوي، د شریعت نه چې انکار کوي او د دې حق دین چې څوک مخالفت کوي، نو د هغه کفارو، د هغه منافقانو، د هغه مشرکانو، د هغه بد عقیده خلکو، د هغوی د مشابهت نه تاسو ځان وساتئ. فانساهم انفسهم، کومو خلکو چې خدای هېر کړی دی نو هغوی ته بیا سزا دا میلاویږي چې دی بیا د خپل ځان نه بې خبره شي، د خپل هغه انجام بد نه دی بیا غافله شي،
چې دا مونږ کومه لاره اختیار کړې ده د دې انجام خطرناک دی دغه احساس د دوی نه بیا رک شي هغه احساس په دوی کې بیا پاتې نه شي نو مؤمنانو تاسو د دغه خلکو غوندې وایي مه کېږئ دا زمونږ د پروردګار مونږ ته حکم دی او چې مؤمن د یو کافر سره یو ځای ناست د دین د یو دشمن سره یو ځای ناست او دواړه خپلو کې ګنټه او 2 ګنټې خبرې وکړي او بیا د هغه خبرو اترو نه پس اعلامیه جاری شي چې دواړو خپلو کې ملاقات وکړو او دونوں کے خیالات ایک جیسے تھے کافر او مومن دواړو خپلو کې ناستو کا تبادله خیال یو کو مومن خپل خیال ښکاره کو او کافر خپل خیال او بالآخر په دې نتیجه دواړه ورسېده چې د دواړو خیالات یو شانتي دي دا څومره د افسوس مقام دی دا څومره لوی نقصان دی دا څومره خطرناکه خبره ده چې د مؤمن خیال د کافر سره یو شانتي شو د مؤمن صورت د کافر غونته شو د مؤمن سیرت چې دی نو هغه هغسې دی چې کوم د کافر دی فرق څه شو بیا فرق هغه عقیده او عمل معامله عادات چې د کفارو په شانتي مسلمان هم اختیار کړي نو هغه فرق کم خوا لاړو بیا ولا تکونو کالذین نسوا الله مونږ ته زمونږ پروردګار دا حکم کوي چې تاسو مه کېږئ د هغه خلکو په شان نسوا الله چې الله هېر کړی دی فانساهم انفسهم دی الله تعالی په داسې سزا کې په داسې عذاب کې مبتلا کړو چې د دوی نه اوس خپل ځانونه هېر شوي دي دوی د هغه خپل منزل مقصود نه بې خبره دي دوی د خپل د ژوند د هغه مقصد نه اوس غافله دي دوی خدا فراموشو نو خود فراموشه شو د خپل فایدې د هغه کار نه هم دوی اوس محرومه دي او د هغې نه اوس بې خبره دي ځکه دوی مشابهت کړی د هغه خلکو په شان د هغې هغه ژوند یې خپل کړی دی چې کوم خدا فراموشه خلک نو بیا الله تعالی فرمایي چې اولئک هم الفاسقون دا چې الله یې هېر کړی دی او د هغې په نتیجه کې دوی نه د نجات هغه لاره روکه شوه او هېره شوه دغه نافرمانه خلک دی نو مؤمن ته پکار دی چې ځان دې په هغه نافرمانه خلکو کې نه راولي دی مؤمن دی د ده په الله باندې ایمان دی په رسولانو باندې ایمان دی آسماني کتابونه مني آخرت مني جنت او دوزخ مني د ده او د غیر مسلم په عقیده کې ډېر لوی فرق پکار دی د ده او د هغه په رجحاناتو کې لوی امتیاز پکار دی کم خواهش د کافر هم دی هغسې خواهش مسلمان هم ولري د هغه چې څه جذبات دي هغسې جذبات د دم وي د هغه چې څه میلانات دي هغه میلانات د دم وي نو بیا مومن او د کافر فرق څه شو وہ خواہش کیا جسے دل بھی سمجھتا ہو حقیر آرزو وہ ہے جو دل میں رہے ناس کے ساتھ هغه بس خواهشي چې سړی په هغې باندې شرمیږي د کافر هم هغه خواهش دی او د مؤمن هم هغه خواهشي دا هم لا څه خواهش دی آرزو خو هغه ده چې ته ولرې په زړه کې او د الله تعالی حمد او ثنا ادا کړي چې شکر دی زه مؤمن یم او زما په زړه کې خواهش او تمنا چې د هغه د اعلاء کلمت الله ده د دین د غلبې آرزو مې ده او خواهش مې ده او د دین د خدمت خواهش مې ده نو داسې خدمت باندې انسان د الله په داسې جذبه باندې انسان د الله تعالی شکر ادا کوي چې شکر د خدای ما ته داسې احساسات او جذبات راکړي او چې نه هغسې خواهشي چې څنګه د کافر خواهش د یو نافرمانه خواهش د یو بددین او د بېدینه کس د خواهش په شانتې خواهش چې مسلمان هم لري نو دا بیا ډېره د افسوس خبره ده نو الله تعالی دې مونږ په دغه مبارکو دینی تعلیماتو باندې پوهه کړي او د دې مبارکو تعلیماتو مطابق ژوند الله تعالی زمونږ نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.